د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وايي طالبان سیاسي جوړجاړي ته نه دي تیار. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي چې امریکا بې وخته له افغانستان د ځواکونو ایستل پیل کړل او هغه مهال له طالبانو سره خبرې پیل کړي چې سرتیري مخ په وتلو وو. د په وینا طالبان داسې انګیري چې د جګړې ګټونکي دي، نو له همدې امله دغه ډله په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته نه تیاریږي. هغه زیاته کړي امریکا تل په افغانستان کې تېروتنې کړي دي چې له همدې امله یې په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې ته لار پرېښوده. عمران خان یو ځل بیا ویلي چې له طالبانو سره مرسته نه کوي او په خبره یې له دغه ډلې سره د ISI اړیکې نشته دي. بل خوا نړیوالې رسنۍ او د چارو څارونکي په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې تر شا دی او د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. عمران خان په دې مرکه کې یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې له افغان سولې سره همکارۍ ته تیار دی. بل خوا پاکستان او عربستان پر افغانستان او کشمیر خبرې کړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی او په دغه هیواد کې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د بیلو نورو مسایلو ترڅنګ تر ټولو ډیر بحث د افغانستان پر وضعیت شوی دی. شاه محمود قریشي په یو خبري غونډه کې ویلي چې افغانستان کې وضعیت بدلیدونکی دی، جګړه شدیده شوې ده، نو له همدې امله سعودي عربستان او پاکستان په دې منځ کې پر شته خنډونو او فرصتونو خبرې کړي دي. قریشي په دې اړه تر دې ډیر جزئیات نه دي ورکړي.